شنا فضیلت بیان شوی ده که واورید تاسو به حیران شئ که چا دا دعا نه ویلي او نه وی یادوته او اوسه پورې ته ناخبر و نو دی به په رښتیا په تېر شوي ژوند پسې خفه وي چې ما ولې د دعا نه ده ویلي. د عمر رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من دخل السوق سوق چې بازار ته ننوتو یا ننوتو فقال او دا دعا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا اذکار مخکې تیر شوي دي موږ یې ښه وضاحتونه کړي چې دې څه مطلب دی. اوس الله دله ورکوي څه دې ته غوږ کېده كتب الله له ألف حسنه. الله رب العزت بدله لس لاکه نیکۍ ورکوي لس لاکه نیکۍ ومحى عنه ألف سیئه. رب العالمین بدنه لس لاکه ګناهونه ریجي ورفع له ألف درجة ورب العالمين بدل لس لاك درجي وشتي وبنى له بيتا في الجنة أو دلب بجنة كي كور جوري. سبحان الله. دا الله براخ فزيلت أو زمنك غفلت يو دعاء أو أسانا دامنا ليجي بازني مسكار ديسي جاگا ديسي لك نيو كنتكي سليتا يديهم باسانا ودا خواق اسكار ديسي سحر ما خام اسکارو کې دا راځي مانځنه بعد راځي هسې عام اوقاتو کې هم راځي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بازار ته نه وځي دا ذکر ووایه